د پاکستاني پوځ لپاره یو بل بد خبر خیبر پښتونخوا کې د ناامنۍ دوام په دوو جلا پیښو کې 4 امنیتي سرتیري او 2 ملکي وګړي وژل شوي. پاکستاني رسنیو د دوشنبې په ورځ د سلواخۍ 15مه خبر ورکړی چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د دوو جلا پیښو پر مهال یو پولیس 3 تنه پوځیان او 2 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ځایي خبریالانو د معلوماتو له مخې په لومړۍ پیښه کې نن سهار د خیبر پښتونخوا ایالت د خیبر ولسوالۍ په جمرود سیمه کې د عبدالخالق په نوم یو پاکستانی پولیس د ناپېژانده وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د ځایي سرچینو په وینا بریدګر چې په موټر سایکل سپاره و یاد پولیس یې د ګاندي په سیمه کې په نښه کړ. دغه پولیس د پولیو واکسین کمپاین د امنیت د ټینګښت لپاره روان و چې د وسلوالو تر برید لاندې راغی. په یوه بله جلا پیښه کې ناپېژانده وسلوالو د ډیرا اسماعیل خان په سیمه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو پر یوه موټر برید کړی چې په پایله کې د پوځ 3 سرتیري او 2 ملکیان وژل شوي دي. د پاکستاني رسنۍ ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې دغه برید د دوشنبې په ورځ هغه مهال وشو چې دغه امنیتي ځواکونه د بلوچستان د پخین له سیمې څخه ډیرا اسماعیل خان ته روان وو. وسلوالو بریدګرو ته تر ډزو وروسته د امنیتي ځواکونو موټر ته اور هم ورته کړی دی. دغو بریدونو یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا امنیتي ګواښونه لا روښانه کړي چې پکې پاکستاني پوځیان او د پولیو د خوندیتوب په موخه ګرځېدونکي امنیتي پولیس په نښه کیږي. د پاکستاني طالبانو تحریک فعالیتونه تر پخوا په خیبر پښتونخوا کې زور اخیستی او هره ورځ د پاکستان له امنیتي ادارو سره په نښتو وخته وي. د غوږ نیونې او توجه مننه. تر بیا ښې چاره ولرئ.